بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې د کشنی اختره وروسته د کشنی اختر په میاشته کې یعنی د شوال په میاشته کې 6 روژې نیول څومره فضیلت لري، که په دې هکله څه معلومات راکړي. محترمینو، د شوال په میاشته کې یعنی د کشنی اختر په میاشته کې د کشنی اختر وروسته 6 روژې نیول په حدیث مبارکو کې د ډېر فضیلت راغلی دی. دا مسلم شریف روایت عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم جلم راول صفحه نمبر 390. دا حدیث ترمذی شریف جلم راول صفحه نمبر 158 کې راغلی دی. دا غرنګ ابو داود شریف جلم راول صفحه نمبر 310 کې هم راغلی دی. ابن ماجه جلم راول صفحه نمبر 130 هم راغلی. دا غرنګ د ابن ماجه یو بل روایت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنه من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایله چې څوک د اختر سبات کې 6 روژې ونسي داسې دی لکه ټوله کال چې روژې نیولې. دا غرنګه زموږ د فقه کتابونو هم دا راخصې ده چې د کشنی اختر څخه وروسته د شوال په میاشته کې یعنی د کشنی اختر په میاشته کې 6 روژې نیول دا مستحب دی. مراکل فلاح صفحه نمبر 210، دور مختار مع شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 415، فتاوی هندیه جلد نمبر اول صفحه نمبر 201، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 415، اسلامی فقه جلد نمبر اول صفحه نمبر 419، الای سنن جلد نمبر اول صفحه نمبر 120. دا غرنګ الفقه الاسلامی و ادله جلد نمبر 2 صفحه نمبر 588 چې هغه دا لیکلي دي چې د شوال د کشنی اختر 6 روژې نیول دا د ټولو مذاهبو د علماو اتفاق دی چې دا مستحب. دا غرنګ ډیر کتابونه دي، ډیر حوالې دي، خو دومره کافي دي چې د شوال سر 6 روژې د کشنی اختر په میاشته کې نیول دا ډیر ثواب لري. او دا داسې کال چې د روژه نیولې وي دغه 6 روژې به کله نیول کیږي؟ د کشنی اختر څخه وروسته په 2مه ورځ په 3مه ورځ هم نیولی سي، او دا غرنګه پرله پسې هم نیولی سي 6 سره. دا هم کولی سي چې په دغه میاشته کې کله 2 ونیسي، کله 3 ونیسي، کله بیا 1 ونیسي. داسې په ټوله میاشته کې که پر یو ځای پرله پسې نه وي 2 هم نیولی سي، 1 هم نیولی سي، 3 هم نیولی سي، چې بس صرف 6 روژې په دا میاشته کې ونیول سي. هغه که پرله پسې وي او که 1 وي یا 2 وي چې هر رنګه تاته اسانه وي دا نیولی سي. په حواله سره د شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 415، د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 110. والسلام.